د پښتونخوا په اورګزو کې د پاکستان د پوز د دوه افسرانو په ګډون 11 عسکر وژل شوي دي. په دې افسرانو کې یو کرنیل شامل دی او یو پکې میجر شامل دی. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګه وایي چې دغلته فتنه الخوارج راغلې وه او د هغو سره انخته کې بیا 19 وسلوال وژل شوي دي. دا ځل په دغه سیمه کې د عملیات په داسې حال کې کیږي چې هم پرون د مسکو فورمیټ په غونډه کې د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي صاحب او د پاکستان د پلاوي په منځ کې په دې موضوع سختې خبرې وشوې. بیا د هغې وروستو امیر خان متقي صاحب د مسکو فورمیټ غونډې ته په اشاره کې د چا نوم وانغست خدای وویل چې صاحبه ګاونډي هیواد باید د خپل کور امنیت خوندي وساتي په ځای د دې چې په افغانستان باندې تور پورې کړي او افغانستان په دنیا کې بدنام کړي. د دې پیښې وروسته هم سمدټکه دې ته فتنه الخوارج وویل شو، فتنه الهندوستان وویل شو. د پاکستان تور دا دی چې هندوستان په افغانستان کې پټ وسلوال چې دي هغه تربیه کوي، پیسې ورکوي او له هغه ځایه غیر راځي او په پاکستان کې پاکستاني عسکر چې دي هغه وژني او د هغو وینه تویېږي. د دې خبرو اهمیت زیات ځکه جوړېږي چې امیر خان متقي صاحب هندوستان ته روان دی او د هندوستان سره افغان طالبان اوس خپلې سفارتي اړیکې جوړوي. هند او پاکستان په خپلو کې دښمني ده، په یو بل تورونه پورې کوي، یو بل ته ګواښونه کوي. په داسې کې افغان طالبان په سفارتي توګه هند ته نږدې کېږي. نو په داسې کې دومره لویه پیښه کېدل چې 11 پوځیان پکې ووژل شو چې دوه پکې افسران شامل دي، نو دا ډیره مهمه پیښه ده. داسې پیښې په وروستیو کې مخکې هم شوي دي او پاکستان داسې بیانونه مخکې هم ورکړي دي. مثال په توګه تیره اونۍ په ژوب کې، په شراني کې، بیا په د خواوشا سیمو کې دغه شانتې پیښو نه وروسته پاکستان دا ویل چې فتنه الخوارج یا فتنه الهندوستان چې دی په پاکستان کې د دهشتګردۍ عملیات کوي. خو تازه پیښه چې دغه په اورګزو کې شوې ده او په دې کې تر اوسه پورې معلومات دا دي چې د پاکستان 11 سرتیري چې دي هغه وژل شوي دي او پاکستان دعوه کوي چې په دې کې د وسلوالو کم ته چې د فتنه الخوارج وایي 19 وسلوال هم وژل شوي دي.